سلامونه او نیکیلې ګردو ته بلنه ورکوم چې جنیوا ته پښتون لانګ مارچ ته راشئ ځکه چې اوس دا موومنټ چې دی هغه دوی ختم کولو کوشش کوي لکه په پاکستان کې خلک ونیول او یو منټ تاسو وکړه لکه په پاکستان کې خلک ونیول او دلې چې څوکن موومنټ ته چې جلسه کیږي یا لاریون کیږي هلته خپل خلک دوی رالیږي او هغه پکې مشکل جوړوي نو پاکستان کې دوی دومره هغه نه لکه دومره خلک به جیل ته کې خو دلې دوی داسې نشي کولی نو د دلې زیات بیریږي لکه یریږي او تاسو دی اوکې سوري ماته د لایف ډېر هغه نشته نو ضرور راشئ او ایون یورپ کې چې کوم خلک یورپ کې دي یورپ کې یو فلیکسي بس چلیږي نور هم داسې ډېر بسز چلیږي چې کوم 10 او 20 پاوند ټیکټ دي فرام ون سټي ټو انادر نو زه دومره غټ ایکسکیوز نشته تاسو سره چې تاسو سره پیسې نشته یا 10-20 پاوند خو به تاسو سره وي نو ضرور راشئ زما خپل لکه سترګې خرابې دي اوس هم خرابې دي دا پړسېدلې ده خو زه بیا هم راځم ځکه نه راځم چې زه به سپیچ ورکوم یا څه خو ستاسو شرکت هم کاونټ کیږي نو پلیز بی دیر او مسټ کم چې څوک هم دي خپل د کور ښځې هم راولئ او خپل د کور واړه هم راولئ او ګرته ضرور راشئ بیکاز دلې چې اوس کم دا خلک دي هغه they try to finish this movement اور خپل خلک پکې رالیږي بله ورځ بریډفورډ کې اوکې په بریډفورډ کې چې دی هلته یو څو ګلخانان راغلي وو او هغوی چې دی بدماشي وکړه او لاړه دغه شان دلې په لارډز بهر د انفورس ډساپیرنسز بورډز لګېدلي وو او هغه هم څه خلکو چې دی هغه بورډز یې مات کړل که نه او هغه خلک دي چې هغوی ته ما خپل فرینډس ویل او هغې کې څه خلکو چې دی پشتین کیپ هم اچولو نو پشتین کیپ اچولو سره څوک چې دی انقلابي نه جوړیږي اټس یور هارټ د هارټ نه بغیر چې دی یو آر ناٹ انقلابي or whatsoever even if you wear پشتین کیپ or you wear whatsoever نو ضرور راشئ او مالا نور خبرې نه راځي بس خو پښتون لانګ مارچ ته ضرور راشئ ځکه چې زه ناروغه یم او بیا هم را روانه یم نو چې زه ناروغه یم ما سره څه ایکسکیوز نشته نو باید تاسو سره هم څه ایکسکیوز نه او ضرور راشئ تھینک یو مننه